بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الاسراء آیت نمبر 49. سورة اسراء نمبر آیت 49. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشرکینو انکار او د غوی تردید د نبی اسلام د رسالت په نسبت هغه مخکې ذکر سو په دې 48 نمبر آیت کې. انظر کیف ضربوا لك الامثال. تو ګوره، تو ببین دا مشرکان څنګه تا ته مثالونه بیانوي، غلط صفات درته ذکر کوي. کله وای ساحر ده، کله وای جادوګر ده، کله وای کوډګر ده. فضلوا، نو دوی خپلم ګمراه شول. فلا یستطیعون سبیلا، دوی توان طاقت نه لري سبیلا د سیده لارې چې په سیده لاره روان شي. په دې نن درس کې د مشرکینو تردید او شک نسبت په بیا ژوند سره وایي. دا مشرکانو به ویل چې موږ بیا نه را ژوندي کېږو، نعوذ بالله من ذلک. وایي موږ چې یو وارې خاورې سو، ټوکړه شو، میده شو، دا بیا څنګه را ژوندي کېږو. دا د دې تردید ذکر کوي. الله تعالی په دې باندې رد کوي. رد داسې ده، تاسې دې ته پام وکړئ. که تاسې سوچ کړئ همیشه په دې دنیا کې د هغه شي اول د یو شي جوړول دا سخت کاري چې اول څوک یو شی جوړ کړي، او یو وارس یو شی جوړ سو دوباره بیا ټول خلک جوړولی شي. لکه مثال اټم بم، اتم بم، هغه ولې جوړول سختو، کوم ملکو چې جوړ کو بس هغه ځان لوی کمال ظاهرول. اوس یو وارې هغه جوړ کو بیا وروسته نورم زده کړو. دارنګه نور په دې مصنوعاتو کې، په تخنیک کې، په دې ارشي کې هغه اول شی چې جوړوي هغه ډیر سخت دی. و یک بار که یک چیز جور شد باز دیگر کس از او دیگر کاپی میکنه، جور میکنه، هر څوک بیا جن جوړوي. الله تعالی د مشرکانو ته هم دغه خبر کوي. وایي تاسې عجب خلک یاست. الله ته خو اول و اخر یو شان ده. الله ته داسې نه ده چې د شي اول پیدا کول سخت دي او دوم پیدا کول ورته آسانه دي. نه، الله ته ټول یو شی دي. الله تعالی ته سخت او آسانه نشته، ټول ورته آسانه دي. الله تعالی وایي چې تاسې عجب خلک یاست، اول خلق منئ چې موږ الله پیدا کړي یو، دا د موجود یاست. داسې خو اوس نسې ویلی چې زه نه یم، نو خو دا د یم که نه، نو چې دا یم خو بیا هم الله پیدا کړي. دا پیدا کول خو که سخت دي اول به ډېر سخت دي. نو چې اول پیدا کول الله پیدا کړی بیا مې ولې نسي پیدا کولی. الله وایي بیا دې هم پیدا کولی سم. ته که هر شی کېږه شه، اوسپنه کېږي، تیږه کېږي، کوم بل شی له ځانه جوړولی سې، بس هماغه شی سه، ته ګوره چې الله دې بیا پیدا کړي. وقالو، او دی وای دا کافران، اذا كنا، آیا کله چې شو مونږ عظاما هډوکي. عظام دا جمع د عظم ده. عظم دا هډوکي ته وای، استغان. وقتی که ما شویم استغانها. و رفاتا، میده. رفات دا وزن د فعال ده په معنا د مفعول سره. فعال رفات په معنا د مرفوع، په دې وزن نورم راځي. حطام هغه میده ته وای. جذاذ میده. رفات، حطام، جذاذ ټول په معنا د میده. نو دی وای اذا كنا عظاما، آیا کله
چې شو موږ اډوکي ورفاتن او میده میده ټوکړه ټوکړه ائنا آیا موږ به یو لمبعوثون بیا را ژوندي کړی شوي خلقا جدیدا په پیدایښت په پیدا کېدو جدیدا نوي کې لمبعوثون جمع د مبعوث ده صيغه د مفعول ده لبعث يبعث بعثا پیدا کول را ژوندي کول باعث پیدا کوونکی ژوندی کوونکی د الله په صفاتو کې راځي الباعث ژوندی کوونکی مبعوث ژوندی کړی شوی نو دی به وایي آیا چې موږ شو هډوکي او میده میده آیا موږ به یو لمبعوثون لمخلوقون موږ به بیا خلق کیږو خلقا جدیدا په نوي خلقت کې موږ به بیا په نوي خلقت کې را پیدا کیږو دا دی په طریقې د انکار سره وایي دا استفهام انکاري ده آیا موږ به بیا داسې کیږو دا کېدی نسي سیوارې هډوکي سو میده میده سو بیا به موږ په نوي خلقت کې پیدا کیږو دا نه کیږي قل ته دوی ته ووایه د مشرکانو ته کونو شئ تاسې میده میده هډوکي مه کیږئ خاورې مه کیږئ تیږه له ځانه جوړه کوي اوسپنه له ځانه جوړه کوي یا یو بل شی سي چې تاسو ته ډېر غټ ښکاري یو شی له ځانه جوړ کړئ چې شی له ځانه جوړوي الله به بیا راژوندي کوي قلت ووایه کونو حجارة تیږه شي او حدیدا یا اوسپنه شي او خلقا یا یو بل مخلوق سي مما د هغه مخلوقاتونه یکبرو فی صدورکم یکبرو چې هغه ډېر غټ ده د تاسو په سینو کې د تاسو په زړونو کې یا یو بل شی وګرځېږئ چې هغه تاسو ته ډېر لوی ښکاري خو الله به بیا هم راژوندی کوي که تیږه هم شي له تا تیږې نه به بېرته دغسې انسان را جوړوي لکه دا اوس که اوسپنه هم شي له هغه اوسپنې به بېرته داسې انسان راوځي که هر شی کېږي الله دې بیا راژوندي کوي فسیقولون نو زر د دوی به ووایي من یعیدنا څوک به دې موږ واپسې کوي که ما را باز معاد میکنه اعاد یعید اعادتا بیرته را ګرځول پس ګردانیدن موږ به څوک بیرته را ګرځوي دې ژوند لره دې حیات لره قل تو ورته ووایه اصلي جواب دغه ده تو ورته ووایه الذي فطرکم اول مره هغه ذات فطرکم خلقکم فطر یفتر فطرا خلق توای فاطر خالق فاطر السماوات والارض خالق السماوات والارض تو ورته ووایه هغه ذات مون بیرته را ګرځوي فطرکم خلقکم چې تاسې پیدا کړي یاست اول مره اول ځل هغه اول ځل چې پیدا کړي یاست هغه ذات مون بیرته را ژوندي کوي نو اول ځل پیدا کول خو نسبت دویم ته دوباره ته سخت ده نو سخت کولی سي اسانه خو بلکل کولی سي فسینغدون الیک فسینغدون انغد ینغد انغاد داسې چا سره خبرې کوي او خبره مثال اوس د تا په ما باندې 1 کروڑ روپۍ قرضه ته ما ته وایي ما پیسې راکړه زه درته سبا روپۍ درکوم نو دا ته تاسې ما ته وګورې ده ته ګوره 1 کروڑ روپو ته ګوره سبا به یې راکوي نو دا سر داسې وښوروي چې ګمان خو مې نشي ګمان خو مې نشي دا سر خوځول د انکار په طریقې سره سړی خبر وکړي نو نبی اسلام خو مشرکانو ته خبر وکړه چې هغه ذات به بیرته راژوندي کوي چې اول یې پیدا کړي واست د کافرانو زړه ته خو نه لوېږي سرونه یې داسې وویل نه دا کېدی نسي فسینغدون الیک زر ده دوی به سرونه وخوځوي الیک تا لره فسینغدون فسیحرکون زر د دوی به وخوځوي الیک تا لره رؤوسهم خپل سرونه به داسې وړقوي د انکار په طریقه ویقولون وبوایي متاهو دا د موږ ژوندي کېدل به کله یي چې دا خاورې سو میده میده شو دا به کله را ژوندي کېږو قل ته ورته ووایه عسا قریب ده عسا کېدی شي ان یکونه قریبا کېدی شي دا د تاسې واپسې دا به نږدې وي فسینغدونه پس یا حرکت میتن به طرف شما سرای خود را به طریقه انکار و میگوین متاهو چه وقت می باشد بعث بعد الموت ی احیاء الموتا چه وقت می باشد قلتور تو بگو عسا امکان داره ان یکون قریبا که باشد ی اعاده قریبا نزدیک که دیسی دی تاسی واپسی دا دیر نزدی وی دا به نزدی وی تاسی به غافل یاست دا بالکل نزدی ده ځکه قیامت را روان ده او هر شی چې را روان وي هغه نږدې وي سیالار هغه لرې وي اوس قیامت تر دا پرون مثال پرون هفته ولا خالی ورځ د خالی تر ورځ د قیامت ورځ نږدې ده ولی
هغه د خالی ورځ بیا نه راځي. او قیامت څنګه ده؟ هغه راځي، را روان ده. کوم شی چې را روان یي هغه نږدې سلاړ هغه لرې سو. قلت وی عسا کیدی شي ان یکون قریبا چې دا قیامت نږدې وي. یوم دا منصوب ده په فعل محذوفه. اذکر یوم هغه ورځ یاد کړئ. اذکروا یوم هغه ورځ یاد کړئ. یدعوکم الله به تاسې راوبولي. الله به غږ وکړي انسانانو ته چې راشئ محشر ته حاضر شئ. ټول به له ځمکې نه راوځي. فتستجیبونه تاسې به اجابت وکړئ. اجاب یجیب اجابتا تاسې به قبولتیا وکړئ. تاسې به جواب ووایاست د الله تعالی د دعوت. الله سم دعوت کې محشر ته ټول انسانان به د الله جواب وکړي، اجابت به وکړي، قبولتیا به وکړي، دعوت به قبول کړي. بحمده په داسې حال کې چې ټول به د الله تعالی په حمد مشتمل وي. هر یو به وایي الحمدلله 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 الذي احیانا. لکه سړی چې له خوبه راویښ سي. مسلمانان به ټول د الله تعالی حمد و ثنا وایي، محشر ته به روان وي. وتظنون او تاسې به ګمان کوئ په دا قبرونو کې چې تاسې کوم وخت تېر کړی د 100 کاله 1000 2000 3000 تاسې به ګمان کوئ چې دا هم ډېر کم وخت تېر کړی. دا بس ماسخوتن ویده سو، دا د سهار راویښ سو. وتظنون تاسې به ګمان کوئ ان لبستم ان نافیه ده ما لبستم تاسې انتظار نه ده کړی، تاسې درنګ نه ده کړی په دنیا کې په قبرونو کې یا د دنیا په ژوند کې الا قلیلا مګر ډېر کم او بالکل ډېر کم ده. اوس دا اجي صاحبان او یا اتیا داسې کلو عمر به لري، خو دا اتیا کاله به داسې ورته ښکارېږي لکه یو ملت، لکه له ساره تر دا اوسه پورې. دا ټول ژوند هم داسې ده. د دنیا ژوند هېڅ هم نه ده، دا ډېر په منډه تېرېږي، سړی پې پوه هم نه شي. وقل په دې آیت کې الله تعالی له مشرکانو له مخالفینو سره د خبرو د اترو طریقه ښیي، له کفارو سره، له مشرکینو سره، له مبتدعینو سره، له غلطو خلکو سره به څنګه مباحثه کوي. تاسو د قرآن بحث ته وګورئ، دا قرآن ډېر داسې په نرمي سره روان ده. موږ تاسو خو الحمدلله چې مؤمنان یو، په قرآن ایمان لرو. زه که یو کافر هم دا قرآن ووایي سم په سوچ فکر سره، دا قرآن به هدایت ته کش کړي. ولې قرآن له چا سره تیزی نه کوي. د قرآن له دې نرمو خبرو به متاثره سي، له دلایلو نه به متاثره سي. او تاسو قرآن ته پام وکړئ، قرآن د کافر خبر را واخلي. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا. اوس دا خبر ګوره موږ تاسو سره که په ذهن کې راسي، موږ تاسو دا خبر نه کوو، ملا صاحب ته نه کوو. که اوس تاسو سره دا سوال په ذهن کې راغلی چېرته چې بیا به موږ څنګه راژوندي کړو، خو خاورو سواړو کې سو دا به څنګه راژوندي کړو. خو هلته له ملا صاحب چې دا پوښتنه نه کوي چې ملا صاحب غوسه ونه کړي، چې شی ونه کړي، هغه راته وایي نه وایي پورته ځه، ته لا تر اوسه په دې ایمان نه لرې، له ځانه ږیره دې سپینه کړي، دا خبرې نه دي درته معلومې، دا ویره را سره یي. دا ډېر وخت زه په دې سره پیږو، د ډېرو ورونو ملګرو په زړونو کې بعضې سوالونه یي، خو له ملا صاحب چې په تپوس نه کوي چې ملا صاحب څه شی نه سي، غوسه نه سي، دا ما خبر به منامنه. قرآن داسې نه کوي. قرآن د کافر سوال هم ذکر کوي. دا د قرآن ډېر لوی انصاف ده. او بیا هغو ته جواب داسې نه کوي چې دا د فلاني زمن، دا د فلاني زمن، دا د فلاني زمن، کنځلې منځلې نه کوي. بیا ډېر په اصولي انداز کې هغو ته بیرته جواب کوي. دا اوس ما تا ته هم راښیي چې واله کو له چا سره چې مباحثه کوي په طریقه یې کوي. دا دلته خو ته یې دا بل سړی له تا سره بحث کوي، دلته شیطان هم منځ کې ده. شیطان کله تاسې منځ کې فساد اچوي، ته هغه ته یو تېره خبر وکړي، هغه تا ته یو تېره خبر وکړي، درز غوبل جنګ جوړ سي، له مباحثې نه مقاتله جوړه سي، بس ذاتي سره مړه کوي، وغل وي، ټکول وي، بد حال جوړ وي. لکه تاسې ویډیوګانې ذاتي خپله لیدلي، چېرته کتابونه هم سر راچولي، چېرته لغت هم پکې باروي، بخاري هم په منځ کې پرته وي، پلانه هم په منځ کې پروت. ولې د اصول په اصولي انداز باندې له چا سره مباحثه نه یې کړي. د دې آیت شان نزول داسې و، مطلب بحث و مباحثه چې کوئ قرآني انداز کې کوئ، د نبی اسلام په طریقه یې کوئ، ډېر اخلاقي معیارونه به مراعات کوئ. که د لر چا سره خبرې کولې، له حد نه زیاتې خبرې به چا سره نه کوې، له حد نه به نه وځې، شیطان بیا منځ کې رالویږي، لوی فساد به جوړ کړي، اصلي مقصد به بیا پاته وي. د دې آیت شان نزول داسې و، عمر رضی له یو مشرک سره مباحثه سوه. عمر رضی هغو ته کنځل وکړه، چې کنځل یې وکړه، مشرک هم کنځل وکړه، ایسته جنګ جګړه جوړه سوه، د سکو د څپېړې نږدې لوی شر فساد دې نه جوړ سي. الله تعالی دا آیت نازل کو چې په داسې طریقه به تاسې له چا سره بحث نه کوئ. وقل لعبادي، نبی اسلام، الله نبی اسلام ته
اے نبی اسلام ووایه دی ما بندګانو ته دا مؤمنانو ته یقول التي خبرې کوي هغه هي احسنو چې هغه ډېرې ښایسته خبرې هغه په دلایلو بنایي په سوچ فکر بنایي ولې ښایسته خبرې کوي بدې خبرې چاته مه کوئ ان الشیطان ینزغ بینهم یقینا دا شیطان چې د ینزغو نزغه ینزغو نزغا افسد یفسد افسادا دا شیطان فساد اچوي د تاسې په مابین کې تا به په ډېره جزي مسله کې به د له چا سره مباحثه شیطان به داسې فساد واچوي چې یو جومات به درته دوه جوماته کې یوه محله به درته دوه محله کې یو په بل به بیا ډزې کوي یو بل ته به بمونه ږدي په یو بل باندې به تورونه لګوي د کافرو د مشرکو د فلانو د فلان او معمولي خبره وي هغه به شیطان منځ کې فساد اچولی ان الشیطان ینزغ بینهم شیطان تاسې منځ کې فساد اچوي ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا یقینا شیطان د انسان لره عدوا دشمن مبینا ښکاره دشمن ده په دې خو ظاهرا ویلو یو سوال کېږي چې شیطان کله ښکاره دشمن ده خو دا موږ تاسې نه ده لیدلی یا خو پټ ته کار نو یوه معنا یې دا ده مبینا عداوته دشمني ښکاره ده د آدم علیه السلام له وخت نه دشمني شروع ده روانه به دشمني ښکاره ده دی نه ده ښکاره یا خپله دی هم ښکاره ده دی خو که موږ یې نه وینو دلته خو دشمني وینو سره د انسانانو منځ کې فساد اچولی انسانان یو بل سره وژنې د شیطان یې منلې ده بس یو له یوې خوا یې بل له بلې خوا یې لوی فساد یې جوړ کړی نو که دی نه ښکاري د دشمني آثار یې ښکارېږي چې هغه ډېره واضحه ده همدې چې پورې بس ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله ته د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړه یا الله د قرآن د حقیقت د الله تعالی د توحید د نبی اسلام د رسالت د بعث بعد الموت د بیا له مرګ نه وروسته د بیا ژوندون په نسبت هم صحیح عقیده جوړه کړي لکه څنګه چې قرآن او د حدیث بیان یا الله داسې عقیده را نصیب کړي د کفارو د نورو مشرکینو له شبهاتو له وساوسو د شیطان له وسوسو نه په خپل حفظ امان کې وساتې یا الله د بحث او د مباحثې د مجادلې د دې هغه اصولي انداز شرعي انداز موږ ته راوښیه یا الله د موږ په مباحثو کې د موږ له یو له بل سره په خبرو په مناظرو کې یا الله د شیطان له فساد نه د شیطان له مداخلې نه موږ وساتې ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير